بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون درنو قدرمنو لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن شنبه د 1445 هجري سپوږمیز کال د شعبان میاشتې شپږمه نیټه ده چې د 1402 هجري لمریز کال د سلواغې میاشتې 28 نیټې سره سمون خوري. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د هرات په صنعتي ښارګوټو کې د نیالګیو ایښودلو کمپاین. هرات ته د 10 بهرنیانو سیلانیانو سفر. او 3 تنه د ناقانونه وسلو د ساتلو په تور د اسلامي امارت د ځواکونو له لوري نیول کېدل. اوس هم ستاسو پام راوړم بشپړ خبرونو ته. د هرات د صنعتي ښارګوټي په شنه کمربند سیمه کې د نیالګیو ایښودلو کمپاین پیل سو. د دغه کمپاین په لړ کې د هرات د صنعتي ښارګوټي د صنعتکارانو په همکارۍ د دغه ولایت د ګذرې ښاروالۍ لخوا د دغه صنعتي پارک په شاوخوا سیمو کې چې د هرات کندهار لویې لارې ته څیرمه موقعیت لري په زرګونو زینتي نیالګي کینول سوه. نور حال په چمتو کړي راپور کې. د هرات د صنعتي ښارګوټي په شنه کمربند کې د نیالګیو ایښودلو کمپاین پیل سو. په پام کې ده چې سږ کال په دې سیمه کې چې د هرات کندهار لویې لارې ته متصل ده د نیالګیو کینولو په موسم کې شاوخوا 3000 نیالګي کینول سي چې د هرات ولایت د ملي سوداګرو لخوا او د دې ولایت د ګذرې ولسوالۍ د ښاروالۍ لخوا اخیستل سوي دي. ان شاء الله په روز کال هم دلته نهال شونی وسو د کمربند سبز جوړ سو او په دې کې ډیر مصارف ولګید او الحمدلله دا درته ویلی سو چې یو نهال هم نه دی ضایع سوی او د دې سیستم مو ټوله پیپ کشي او لوله کشي کړه چې اوس انشاءالله په ټانکر په اوبو هم نه وبیږي بلکې لوله کشي د سیستم ورته جوړ شوی چې انشاءالله په آینده کې به دا د ټول ښار دپاره یو تفریح وي او د ټول ښار دپاره به دا یو کمربند سبز وي. د هرات د صنایعو خونې رئیس هم د دغه ولایت د صنعتي پارک په سایه کې د نیالګیو ایښودل مهم وبلل او ټینګار یې وکړ چې په ټول هیواد کې د امنیت په ټینګښت سره د نیالګیو ایښودلو بهیر د پخوا په پرتله زیات شوی دی. از یکی 2 سال به طرف که امنیت سرتاسری تامین شده و نگرانی های مردم از بابت نبود یک امنیت مطمئن و سرتاسری مرفوع شده. همه در فکر از این هستند که برای توسعه فضای سبز تلاش بکنند. توسعه فضای سبز برای جلوگیری از آلودگی هوا و حفظ محیط زیست و فضای پاک و سالم کمک بسیار زیاد میکنه. د هرات ښاریان هم د دغه بهیر د پیل هرکلی کوي او له هیوادوالو غواړي چې په کال کې لږ تر لږه یو نیالګي کینولو سره د هیواد په آبادۍ او زرغونتیا کې ونډه واخلي. از همه فرد کشور عزیزمان میخواهیم که در این ایام فصل نیالشانی که هست و هر کدامشون یک نیال را در این کشور عزیزشان غرس بکنند تا اینکه انشالله کشور ما یک کشور سبز و یک کشور آباد و یک کشور کاملا در فضای سبز به سر ببرند. حداقل هر شهروند ما یک دونه نهال که به سال قرض کنه ما میتونیم که از لحاظ محیط زیستی بسیار در هوای پاک و صاف زندگی کنیم و انشالله شهری از آری از آفات و امراض داشته باشیم. خیلی باید کدیما باید کمک بکنه. هر کسی مسئولیتی داره که این دریسه همراه ما کمکی بکنه. ما تنهایی به تنهایی نمیتونیم ولی بعضا تا آخرین قدرت خود ما کوشش میکنیم که این نالا و این سرسبزی را ما به آخر به پایان برسانیم. باید وویل سي چې په تیرو یو یا 2 کلونو کې د اسلامي امارت د مسؤلانو له لوري د نیالګیو کینولو او ساتلو بهیر د پخوا په پرتله ډیر ښه سوی دی. هرات ته د 10 بهرنیو سیلانیانو سفر. له جرمني، امریکا، ناروې، ویتنام، جاپان او اسکاټلند څخه 10 سیلانیانو هرات ته سفر وکړ. د دغه سفر په ترڅ کې دوی د هرات ولایت د اطلاعات او کلتور له رئیس سره هم وکتل.
د هرات د اطلاعات او کلتور رئیس الحاج مولوي احمد الله متقي سیلانیانو ته د شراقلاس په ترڅ کې وایي چې دغه ریاست سیلانیانو ته لازمي اسانتیاوې برابروي. هغه د خپلو خبرو په دوام وویل د روان کال له پیل څخه تر اوسه پورې له 80 بهرنیو هیوادونو او د افغانستان له ولایتونو څخه 80,000 تنو ګرځندیانو د هرات له تاریخي ځایونو څخه لیدنه کړې ده. له 100 زیات ښځینه په نشه یي توکو روږدي د رغېدو وروسته خپلو کورنیو ته وسپارل سوې. د هرات ولایت امنیه قومندانۍ د نشه یي توکو په وړاندې مبارزې مدیریت محترم حاجي حیات الله روحاني د ښځو کمپ څخه چې په دغه مرکز کې تر 40 زیات ناروغان تر درملنې لاندې دي لیدنه وکړه. دغه کمپ چې څه له باندې 6 میاشتو راهیسې د خلکو په ملاتړ جوړ سوي د ناروغانو د درملنې او اسانتیا لپاره یې ټولې لازمي اسانتیاوې او مصالحې برابرې کړي دي. د دې کمپ مشر ډاکټر همایون مهربان وایي چې د 6 میاشتو په موده کې دې مرکز ته له 100 ډیر کسان د درملنې لپاره راغلي چې تر درملنې وروسته بیرته روغ سوي. دغه راز د یادو ناروغانو د بچیو لپاره هم د تجربه لرونکو استادانو لخوا تدریس کیږي. د دغه مرکز روغتیایي ډله چې ټولې ښځینه ټولګې پکې شامل دي هره ورځ د هغوی د درملنې په موخه اړین توکي ویشي. په ورته وخت کې د دې ناروغانو لوی شمیر په اونۍ کې 2 ځله د مشورې لپاره رواني پوهانو ته مراجعه کوي. ورته مهال د نشه یي توکو په وړاندې مبارزې مدیریت له لوري د دغه مرکز مسؤلینو ته ستاینلیک هم ورکړل سو. د اسلامي امارت د منصوبینو له لوري د ناقانونه وسلو د لیږدونې او ساتلو په تور 3 تنه ونیول سول. د هرات امنیه قومندانۍ د 3مې امنیتي حوزې منصوبینو د پلټنې په بهیر کې د یاد امنیتي حوزې د اړوندو سیمو څخه 3 تنه د ناقانونه وسلو د لیږد او ساتلو په تور نیولي. له نیول سوي کسانو څخه 1 میل توپنچه ترلاسه سوي او دا مال د اسلامي امارت د مجاهدینو تر څارنې لاندې دي. محترم لیدونکو، اوس هم ستاسو پام راوړم د سبا ورځ د هوا اټکل. د لوی سشتن تعالی په نامه قدرمنو لیدونکو د ما سلامونه ومنئ. شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکئ د سبا ورځې د هوا اټکل. یکشنبه هرات شهر اوریاز الوره درجه 11 تیتای 3، غوریان اوریاز الوره درجه 9 تیتای 1، کراخ د اورشت اټکل الوره درجه 9 تیتای -1 او پشتون زرغون د اورشت اټکل الوره درجه 12 تیتای 2. اوس هم یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. د هرات په صنعتي ښارګوټ کې د نیالګیو ایښودلو کمپاین، هرات ته د 10 بهرنیانو سیلانیانو سفر، او 3 تنه د ناقانونه وسلو د ساتلو په تور د اسلامي امارت د ځواکونو له لوري نیول کېدل. محترم لیدونکو، دا و د نن شپې خبرونه چې ستاسو قدرمنو حضور ته وړاندې سوه. تر بیا مو په لوی څښتن تعالی سپارم.